چېرته په کوم ځای کې یې اوس په ما څه کې چې زه چېرته یم کوم ځای کې یم څه کوم دا تر اوسه دا ویلې وو چې موږ به طالبان ووژنو او خوله کې به امتیاز وکړو ته غیرت ځان ته غیرتي یې راسه میدان ته راسه ته په امریکا کې میدان وښیه میدان کوم میدان افغانستان ته راسه که نه افغانستان کوم میدان افغانستان کوم دا ما دې بیرغ په کاره کې اچولی د پوهې خپل کې امتیاز یې کوي دا څټي نه خیر ده تاسو مایک بند کړئ زه دې نه تنها دومره وایم خیر ده تاسو نه هیله کوم تاسو مایکونه بند کړئ په دې چې باندې وایي په یو باندې سل کسه تاسو کوئ اسدالله خانه زما یو خبره واوره زما غږ اورې اسدالله خانه اورم غږ دې راځي مهرباني ای کور دې آباد اسدالله خانه ما ته ضرورت نشته خبره مهرباني خبره نه زه لیونی نه یم تا ته کنځا وکړم زه تا ته دا خبره کوم اسدالله خانه داسې وکړه زما الحمدلله ملي اردو شته میدان دې وښایه کوم ځای ته ته غواړې که ما درته همدغه شپه کې په یو زنګ کې په هر کونج افغانستان کې غواړې په یو زنګ کې که ما درته رینجرې ټانګونه ملي اردو سپیشل فورس سفریات سفرونه دا ټولې خطې درته حاضرې نه کړې بیا ما ته ووایه چې خان نصرفه ته سپی انسان نه ما ته د تاسې کتله معلومې دي وروره چې اوس ته څټل دغه ځای کې غږېږې کتې مې دي نسته کوم میدان ته ته میدان پاکستان کې پروت دی ارماني صاحب یو ده خپل پاکستان کې پروت دی سکې د پاکستان خوري د پاکستان غلامي د هغې کې بوټان د هغې سټي څه مهربانه څه چې هغه درته وایي د هغې کار کې بیا ته کوم د باغ مولوی چې ته راځې ما ته وایې زه که دلته ناست یم زما طاقت هم ټول ته معلوم دی خو زما اردو هم شته زما پوج هم شته زما ولس هم شته زما ولسمشر هم شته ستا خو نه وطن نه د پوج نه د ولس نه د ولسمشر نه د قوم نه د قبیل نه د پلار نه د مور کوم شی دی معلوم دی ملا عمر نه د نیولې هیبت الله پورې تر اوسه نه چا غږ اورېدلی نه چا سترګه لیدلې نه چا خپل لیدلې نه چا سر لیدلی نه قوم نه قبر څه شي هستی آخر بې کور او بې کاله خراب کوره ډوډۍ بابا غوټې ډوډۍ راوړې کړاوی دا نو ژوند شو خبرې ته غوږ نیسه د تا اول خوا د ولسمشر شته هغه لمونځ ده ده ووایه هغه لمونځ ده ده ستا مونځ زده دی د ما لمونځ ده د هغه ښځه عیسوي یو دقیقه بیا وایي د ولسمشر هغې د ښځه عیسوي وي یا کفار دی ریشي کېدني خو بېګناه انسانان دی نه وژني یو مردګاو دی ریشي کېدني خو بېګناه انسان دی نه وژني ته خو مسلمان د مسلمان په نوم باندې ستا د وجې نه قرآن ته ور واچول شو د اسلام خلک د اسلام نه ووتل ښځې دې بېعزته کړې نران دې بېعزته کړل افغان قوم دې په شرمونو وشرمو افغانستان دې وشرمو د ملک نه د ټول خلک مسافر کړل ملک نه د ټول خلک وویستل تاکې حیا عزت غیرت پښتونولي دا هېڅ شی هم پاتې نه هغه ګوره پارلمان کې چې د تاسو ولې بمبا پرې کړی په کور کې یو نفر پاتې دغه چا وکړو هغه هم طالب وکړو که تاسو وکړو یو دقیقه خورکي یو دقیقه صبر وکړه دې خلکو سره همدا موږ ډېر ښه غږېږو اوس به راشو مانځه ته دا راته ووایه چې آسماني څو کتابونه دي اسدالله خانه اوس هغه په ما ته په خپله په امریکا کې ما چې پوښتنه مه کوه پوه شو ته ته راغلم یو دقیقه اسدالله اسلامي اوس به اسلامي غږېږو اوس دې نه پرېږدم هلمند پرېږده څه چې شوي هغه د شوي څه چې کېږي هغې ته به ګورو زه مفتي یم اعتبار دې راځي زه مفتي دا سړی چې دا سړی د صحیح معلومات راکوي موږ ته پرې نه دی په ارام سره وغږېږه او سلا واخله او دا ډېر هوښیار سړی دی ارمان یو دقیقه د مایک بند کړه ته نه دی نه زه دغه معلومات کوم چې آسماني څو کتابونه دي وروره مسلمان یې ما چې پوښتنه ما کوه زه تا ته جواب نه شم درکوی ته ولې مفتي نه یې ته په خپله باندې په امریکا کې ناست یې ته قرآن منې که نه قرآن منې که نه قرآن ولې نه منم مسلمان الحمدلله مسلمان یې قرآن څو سپارې دی ډېر سپارې ده قرآن کې کوم سپاره ده چې په هغې کې بسم الله الرحمن الرحیم نشته چې ده په قرآن کریم کې کومه سپاره ده چې په هغه سپاره کې شروع کوم په نامه د الله هغه آیات پکې نشته بسم الله الرحمن الرحیم دا حروف پکې بیخي نشته دا کومه سپاره ده هغه اشرف غني ته پوښتنه وکړه هغه ته به معلومه دا ستاسې دلیل دی که نه دا راته ووایه چې څوک د پیغمبرانو یو دقیقه دا په شرمونو دي ټول طالب زه په شرمونو شرمومه چې طالب او 1,40,000 په قرآن کې څومره پیغمبران په نوم یادېږي بس ته مفتي نه یې ما چې پوښتنې تا ورته ما ته پوښتنه شوه زه به د ملا کم که نه چې په قرآن کې په نوم باندې څو پیغمبران یادېږي ما ته د یو نوم معلوم دی په قرآن کې ما ته معلوم دی چې څو پیغمبران دي چې په نامه دي او څو دانې دي نومونه یې راته معلوم دي او په کوم ځای کې په کوم آیات کې په کومه سپاره کې په کوم آیات کې په کوم نمبر کې لیکلي دي چې 1,40,000 د هغې نه بعد یو لیکلي اوس ته راته ووایه چې څو نومه دي څو کسان دي دا راته ووایه اوس ما ته خو معلومات ته خو دوی ته نه وایه دا راته ووایه چې ملا محمد عمر ښځه وه که نر اوس هغه خو چاته معلوم دی چې هغه څه او دا راته ووایه بله خبره پوښتنه به درنه وکړم چې
ته د خپل پلاري او که د بلې موري او که د همسایه نه پیدایش شي خو دا ګوره چې تا ډېر اخلاق ډېر خراب دي کنه دا خو داسې خبرې کوي ګوره قرآن پوښتنه مې وکړه تا جواب رانه کړو زه تا د غلطه خبره نه کوم بیا مې لږ ته اوس په کوم ځای کې اوسې پوښتنه ته ما ته باندې چېرته اوسې نه ما ته لاس رسیږي خو دې رسیږي دا څه یو دقیقه ما سره یو پوښتنه ته کوم ما ته یو دقیقه پرېږده یو دقیقه د ته چې فرض کې اوسې کنه یا په لندن کې یا په اروپا کې فرض کې اوسې کنه اسد الله خان اورته ته یو پوښتنه کوم بیا مې راځه ته جواب تا نه کوم دمکی راکړي یو دقیقه خو وایا دمکی نه درته کوم که ته غیرت لرې کوم ځان ته وایې راسه هغې میدان ته راسه ورېته چې وغږېږه کنه ته که نړۍ کوم میدان کې نه درته کتاب څه دی زما اردو پرته ده پولیس مې پروت دی زما پاچا شته قومونه مې شته افغانان مې پراته دي اوس تا پنجابي ته هلته راشم ستا اوقات شی دي چې یو پنجابي هغه نور ځوانان دي هغه دغه زنان لکه ته خو ته راسه که نه وې تا پنجابي ته زما څه ضرورت دی زه درپسې ځوانان جګوم که نه ځکه هلته راشم یو کس یم زه به څه وکړم هېڅ شی یم نه دلته زه ناست یم لکاو ځوانان درپسې جګوم او دا کوم دا بېغیرتي دا ټروریزم چې تاسو شروع کړی تاسې دا سپینې قوارې د دنیا ته تور تاپه پې زه به یې لګوم ته مې ونه لګوله والله که م پرېږدمه هغه وخته پورې ګوره ملا محمد عمر مې درته داسې کړ اوس ایبک الله مې درته داسې کړو د قطر دفتر در باندې بند دا ځای نه قطر دفتر مې در باندې بند نه کړه دا ځای نه دا به د همدې موبایل یوه خبره درته کوم ګوره سین نه ده سین نه ده سین د سپي په خوب باندې نه مردارېږي سین د سپي په خوب نه مردارېږي دا راته اوبه وزن ډېر ده که د شګو هغه ته څه کوې هلته ګوره هغه استاد ته دي ورته داسې وکړو هغه ورته راشي ورته دا استاد ته دې ووایه کوم دا راسې بیرغ په غاړه کې واچې پوه شوې ناست یم دا به کمیلي ورته لګم هغه د خوند وړنې دې پوه شوې دا راته دا مردار شوي چې دیو دا لنګي دا کوناټي د دیو دا اندامونه داسې هوا کې روان و که نه وایي ابل ورته ملا صاحب دا چې تاسې دغه د لګان هم نیولي وو لکه ښځو زړل به یې زموږ یو طالب ته لیدلی دی چې بندیخانه کې دی جهاد ته اوښتی ده اوهو ستا خو طالبان 15 زما په ګروپ کې پراته دي 1000 ورځې بس اوس لیمو چې پوښتنه وکړه دی به اوس هم درته وایي چې ته خلاص بیا هم ځم جهاد خو د تا دا یو یو دقیقه اسد الله خالد یو پوښتنه درنه اخلي دا چې دا شپون پر کوم ما ورته دا شپون دی یو دقیقه خو ستاسو اسد الله خالد زما غږ اوس بیرته اوري غږ مې اوري اورم ښه دا راته ویل چې سواد لري سواد مکتب دی وایله مایک ما بندوه ما خو درته وویلې ورور شپون دی سواد لري که نه لاړو والله بالله که ما به کړی ګوره دا اصلیت دی دا دا ټول شپانه دي ووته د شپانه دا باید لمونځ وکړئ د کلمه ور وښیئ دا ورته باید امانت بالله وکړئ دا باید مسلمان شي وګوره تاسو توغم مکو دی باندې به ډېرې کلمې ووایم خورکۍ که تاسو څه ویل غواړئ دلته یو بل هم دی د تا نه لاندې څه نومېږي زه صرف دومره وایم مندوزه روان دوی همیشه وایي چې افغانستان ته کفار راغلي دي امریکایان راغلي دي ګوره افغانان که چېرته په تاریخ کې وګورې همیشه یې په خپله خاوره باندې پردي نه دي پرېښي روس راغلی دی د افغان خاورې نه شړلی دی انګریزان په ټوله نړۍ باندې مستعمره کوله تر اوسه پورې ډېری هېواد هغه لاندې دي دغه امریکا چې راوسته خو ته راباندې په څه کوو هېڅ غم نه و ورغلی صرف د خپل ځان امریکا چې کله کې مړه شولو نو راتاو شو په افغانستان امریکا د خپلو ګټو دپاره راغله اوس همه څه کوو چې په افغانستان کې تاسو راویسول اوس همه باندې څه کول رس تاسو هلته ځای ورکړی په تروریست باندې هم څه کول تروریست ځای چېرته پیدا شو د اسامه په سر افغانستان تباه برباد کو یو اسامه په سر افغانستان لوټي کو یو اسامه په سر افغان ملت د ملک نه مسافر دا خو هغه بې غیرته خلک دي چې د دې نور اچھا خبره تاسو څه کوئ چې په افغانستان ته ځای ورکو په افغانستان کې ځای ورکول د امریکایان خو تاسو راوستلي تاسو موقع ورته برابر کړه خپله ورسره جنګېدئ تر کراچۍ په بندر باندې د امریکا په لسګونه وسلې د تورخم په لواړګي باندې راتلې ستاسو هلته سترګې نه په هغې به دا د پېښور په لاره کې یو وارې د امریکایي په کتارو باندې کوم دوی شوي دي په دې باندې برید شوی دی نو امریکا خو تاسو راوستلي ده امریکا چې دغه ډېر سپېڅلو افغانانو خو نه ده راوستلي ځای خو دوی نه دی ورکړی خو تاسو موقع ورته برابره کړه چې اسامه ملته کېنولی و تروریستان ملته ساتل په دې ننګرهار کې به اسامه ګرځېدل دغه دلته په ننګرهار کې عربان چې وو دا زموږ عرب پسې وخته